د پوهنې ریاست لپاره د نوي رئیس معرفي کېدو په غونډه کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت معین مولوي فیض الله جمال، د خوست ولایت والی مولوي عبدالله مختار، مرستیال والی مولوي محبوب شاه قانت، د بیلابیلو ریاستونو رئیسانو، د پوهنې ریاست کارکونکو او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و. په پیل کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت معین او د پوهنې ریاست مخکینی رئیس مولوي فیض الله جمال حقانی نوي رئیس او میلمنو ته ښه راغلاست ووایه. نوموړي د وینا پر مهال پوهنې ریاست ته د مسلمین راشد تقرر پر ځای او مناسبه ټاکنه یاد کړه. ښاغلي حقانی وویل چې نوموړی په اړونده برخه کې زیاته تجربه لري او د شته ستونزو حل ته به په خپل وخت رسیدنه وکړي. د معرف ریاست ټول امیرینو ته که دلته مرکزی امیرین دي او همدارنګه که د ولسوالۍ امیرین دي، که نور مدیر صاحبان دي، که نور کارمندان دي، ټولو ته انشاءالله تعالی د ده د خوا نه زه ټولو ته دا اعتماد ورکوم چې انشاءالله تعالی دا به د نور کار انشاءالله تعالی ښه په مخ باندې بوځي، او بلکې د خوست ټولو ولس ته دا مبارکي ورکوم چې انشاءالله تعالی د خوست معارف انشاءالله تعالی نور به هم پرمختګ کړي. ورپسې د خوست ولایت والی مولوي عبدالله مختار ګډونوالو ته وینا وکړه او ویل چې په اداراتو کې عدلون بدلون یو اصل دی چې له مخې د بیلابیلو اشخاصو د نویو تجربو او وړتیاو څخه ګټه اخیستل کیږي تر څو په چارو کې لا زیات پرمختګ او اغیزمنتیا رامنځته شي. د خوست والی زیاته کړه چې نوی رئیس د سالمو او اغیزمنو اداري مسؤلیتونو په ترسره کولو کې مهمه تجربه لري او د خپل اړخ څخه یې د پوره همکاري ډاډ ورکړ. تر خپل امکاناتو پورې زه جناب رئیس صاحب او دغه خوست ټول ولسونو ته ډاډ ورکوم چې څومره امکانات سره موږ سره موجود وو هغه به له تاسو سره ملګري وي. د خوست ولایت د پوهنې ریاست نوي رئیس شیخ الحدیث مسلمین راشد ویل چې د مشرانو د لزوم دید پر اساس یاد ریاست ته راغلی او د دوی باور او اعتماد به د اسلامي امارت د اصولو په رڼا کې محکم ساتي. نوموړي ژمنه وکړه چې د خپل اړوندو کارکونکو په همکارۍ به خوست میشتو ولسونو ته د معرف په برخه کې غوره خدمات وړاندې کوي. تاسو نه زه په ډېر عاجزۍ درخواست کوم چې په استقبال کې به هم تاسو اعتماد را باندې کړی ده، نو را سره همکاري به هم کوئ، او تاسو چې کوم د ښه ذهنیت د موږ دپاره ساتلی ده الله دې تاسو ته خپله رضا او دیدار دواړه نصیب کړي. خو علامه ابن تیمیه رحمه الله لیکلي دي چې نفلي عباداتونه په شرعي نظام کې خدمت کول دا بهتر دي. د غونډې په پای کې د خوست ولایت مرستیال والی مولوي محبوب شاه قانت د نوي رئیس د معرفت مکتوب د غونډې ګډونوالو ته واوروه. د یادونې وړ ده چې د خوست ولایت د پوهنې نوی رئیس ښاغلی مسلمین راشد تر دې وړاندې د شیخ زاید پوهنتون رئیس هم پاتې شوی چې په اړونده برخه کې ښه تجربه لري.